دوستانو راغلو د کړائی سر ته ناست یو او مزیدار دی، ډېر خوندور کباب دی. تاسو هم راشئ چک کړئ. سلامونه ملګرو، څنګه یې؟ ښه یاستئ؟ نن راغلی یو د سلیمان د مشهور کباب ته. البته په دغه ساحه کې یا په دغه منطقه کې سلیمان یو مشهور کباب ده چې سوچه غوښه او هر څه یې پاک او صفا هم وي او ډېر خوندور نلی هم پکې استعمالوي. نو موږ هم شوق وکړو موږ له راځئ چې لاړ شو نن به دغه سلیمان دغه کباب چک کړو. ملګرو دغه هوټل چې دی د سلیمان البته د لنډاکي نه تقریبا 2 کیلومتره د منګورې خواته چې سفر کوي دلته موقعیت لري. ډېر ښه ځای هم دی او همدا د ټولو لاره ده. په دې لاره چې ځئ نو دغه کباب هم تاسو یو چک کړئ، ډېر خوندور او مزیدار دي. نو مونږ به هم دلته یو ور دننه لاړ شو او د سلیمان نه او هغه د کارمندانو نه له هغو نه به هم پوښتنې وکړلو او د کباب به هم وڅکو چې څنګه د خوند دی. نو له مونږ سره پاتې شئ تر پایه پورې انشاءالله چې دغه کباب به وګورو. ما څنګه جوړوي؟ سلامونه. وعلیکم سلام. سلیمان صاحب تا خو د دې محلې ټول خلک پیژني نو ضرورت نشته چې ما هیلې کړو او که داسې ووایې چې دغه کباب چې تاسو جوړوئ که نه دا له څه شي نه جوړوئ، څنګه جوړوئ، کوم مراحل دي او څنګه بیا وړئ هلته طبخي کې پخوئ؟ په دې اړه که لږ څه مونږ ته ووایه، دا څیزونو په اړه لږ څه مونږ ته ووایه. دا خو جو موږ سهار کې لاړ شو غوښه راوړو، بیا هغه تامبکو ویباسو ماشین باندې، تاسو دې نه مخکې ولیده ماشین. بیا پکې دغه ساده صرف ټماټر لګي او دغه لږ پکې پیاز لګي او دا صفا غوښه ده. دا صفا غوښه ده معموله د پتون نه مې ویستلې که؟ دا د پتون غوښه ده. ښه 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 دا پتون پاکه غوښه ده، بل څه شي ملاوټ په دې کې نشته. صفا. او تاسو دغه فورمولا یا دا ذایقه هم له کوم ځایه کړله چې تاسو ډېر مشهوره شوئ دلته ډېر کم لږ وخت کې؟ نو زموږ کوشش دا دی چې د شي پاکي او ښکلی صفایي که نه خلک یې خوښوي او پاکي برابري لکه دی کې خو دې خو پکې زیات نه وي که نه، ټماټر پیاز دا پکې کم وي نو ذایقه یې هم برابري. الان کې مزدوري د دې دونه نه وي، کوشش پاکي ښکلی نو خلک یې خوښوي. ښه ښه. نو که داسې ووایې چې د روزانه څومره غوښه تاسو باسئ بازار ته؟ نو بس کله 2 پتونان کله 1 پتون دا راوړو. ښه غټه بیخه ډالۍ درنه دغه چې دواړه پتونان یې 160 کیلو 150 کیلو، یو پتون دغه 80 کیلو 90 کیلو دې پورې دا یو پتون یې که نه. او ښه درانه مې ښه ښکلې برابر لکه خوار سورۍ نه لګي که نه، دې کې ښه ښکله دروند سورۍ لګي، ښه سربه غوښه. غوښه هم تازه ده او تازه روزانه تازه حلاله کوي او راوړي تاسو تازه. هم پسې په خپله ځو تقریبا 5 بجې د 9 بجې ځو او د الګ کې بیا د دغې نه پسې راوړو. او څومره کسان روزانه راځي دلته؟ کومو ځایونه راځي خلک که داسې ووایو؟ جو الحمدلله داسې د غالیګي نه د بریکوټ نه د یو ځای نه د بل ځای نه په ښکلی خلک راځي خوښوي که نه. زموږ کباب چېرې مخکې ما وکتو هلته یو کس حتی له شنګلې نه هم راغلی و، شنګلې نه هم فکر کوم کسان راځي دلته کباب لپاره. ډېر ښه. دوستانو تاسو وکتل چې سلیمان صاحب موږ سره ولاړ دی، دا مشهوره څهره ده، ټولې پیژني په دې علاقه کې په دې ځای کې او ډېر ښکلي کباب جوړوي او تاسو هم راشئ د دې کباب خوند وڅکئ نو ډېر خوندور دي. دلته که ووایې سلیمان صاحب دلته څومره کسان تاسو سره کار کوي؟ جو بس تقریبا دغه 6 کسان کار کوي په دې کې لګیا وو. 6 کسان کار کوي. 6 کسانو روزي هم دلته تړلې ده دې هوټل سره. نو ډېر ښه، ډېره مننه سلیمان صاحب. مونږ به هم کباب وخورو انشاءالله، د خوند به یې تایید وکړو که یا به یې رد کړو یا به یې تایید کړو انشاءالله وبه ګورو. دوستانو ته به یې هم وښیو. ډېره
دوستانو راغلو د کړۍ سر ته ناست یو او دلته زموږ څنګ ته کشور ناست دی او د سلیمان چا ورور دی البته دې نه به تپوس وکړو پوښتنه به وکړو چې دوی دا کباب چې پخوي څرنګه یې پخوي او څنګه یې که تاسو د کباب په اړه موږ ته لږ ووایه چې تاسو کوم غوړي اول کې به غوړیو تاسو ته پوښتنه وکړو که نه چې کوم غوړي تاسو دې کې استفاده کوئ یاره چې مونږ خو درې یاره چې مونږ خو وازو نه وباسو خپله وازګې راځي غوښه کې او د هغې نه ډل وباسو خپله وازګې راځي په غوښه کې چې کوم راشي د هغې نه ډل وباسو هغې نه ډل د خپله یعنې دوستانو د خپله وازګې نه البته ډل راوباسي غوړي راوباسي او د خپله طبیعي غوړي دي ښه دوستانو داسې ملاوټ او هغه پکې نشته دی او بل داسې کولی شي کوم کباب هم او بوخت وګورو خوند څنګه دی پکې څومره ټیم کېږي چې تاسو کباب پخوئ یاره دغه 9 کاله خو شو لس کاله وشو بابا خلک هم ولاړ دي نمبر کې البته د کباب لپاره کولی شي تاسو تصویر کې هم وګورئ تاسو کیمرا د تاو کې به داخل خان خلک هم وګورئ دلته ګڼه هم ډېرې ځکه د دوی کباب ډېر خوندور دی او فکر کوم نلی هم پکې استعمالوه او نلی به ګیم یا نلی به ګیم ډېره مهرباني تاسو نه موږ به هم کباب چیک کو خوند به وګورو که نه بیا به یا به اوکې کړو یا به یې درته رد کړو هغه خوند به چیک کړو چې په غوسه ښکارې ته ووایې که نه غوسه خو دی نو صحیح دوستانو موږ ته هم دومره غټ کباب راپوښ کړی دی ښه اوس به چیک کړو دا ده روټۍ هم ګرمه راوړې ښه د ځوان روټۍ ګرمه راوړه مونږ ته اوس به یې چیک کړو وګورو چې واقعا کباب یې ښکلی دی که څنګه هسې ګپ لګوو مونږ سره دوستانو ډوډۍ ډېره ګرمه ده او کباب هم خو وینئ یا ښه غټ کباب هم ته پوښ کړی او نلی هم پکې دی چټني ورسره دی ښه خیر مزهدار دی ډېر خوندور کباب دی تاسو هم راشئ چیک کړئ بیا دوستانو دا وه زموږ نننۍ خپرونه هیله ده چې خوښه شوې مې وي او تر پایه مو لیدلې وي تر بیا د الله پامان او هیره مې نشي چې چینل در سره لایک سبسکرایب او همداراز د زنګولې بټن ووهئ